السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وندرونو انسان چې څنګه وي په کومو حالاتو کې وي، څومره زور وي، څومره زر وي، په هغه حالاتو کې وي. البته څوک چې زور و زر لري که هغه لږ راښکته شي په ژوند کې به خوند وي، خو چې څوک هېڅ هم نه لري او بې ځایه خبرې کوي، غټې خبرې کوي، په وړې خولې غټې خبرې کوي، یعنې دا هغه کبرونه او هغه درواغ او هغه ډوزې دي چې موږ او تاسو ټول ورباندې پوهېږو. څوک یې ډېر کوي، څوک یې لږ کوي، خو که په اصلي رنګ کې شي ډېر خوند کوي. کبر کول خو د هغه خلکو سره هم نه ښیي چې هر څه لري، خو بیا چې هیڅ نه لري او کبر کوي د بد نه بدتر وي. عزیزانو راځئ چې د ژوند نه خوند واخلو، څنګه چې یو هغسې اوسو، یعنی په خپل رنګ کې اوسو. او که زور ولرو او زر ولرو نو راځئ چې د دې نه هم خوند واخلو. او خوند په دې کې دی چې په کورنۍ باندې، په غریبانو باندې، په خپلوانو باندې، په یتیمانو باندې، په مسافرو باندې، په مسکینانو باندې خرج کړو. بیا نو پکې ډېر خوند دی. په دې کې خوند نشته عزیزانو که موږ او تاسې دا وساتو تر دې چې مرګ راشي. او مرګ نن سبا موږ او تاسې ګورو داسې د خوا ملګري مو د لاسه ورکړل چې نه هغوی او نه به موږ فکر کاوه چې دومره زر به لاړ شي. بیا لاسونه مروړل، بیا هغه مال، هغه اعمال چې موږ او تاسې پرېښي دي یا ګټه او یا تاوان کوي. نو راځئ چې داسې کړنې ترسره کړو چې دلته هم ترې ګټه واخلو، راحت اوسو، آرام اوسو، او د مرګ نه وروسته خدای پاک موږ او تاسو ته ډېر څه راکړه. هغه څه دپاره چې خدای پاک موږ او تاسې رالېږلي وو هغه څه وکړو، هغه څه نه کوو چې خدای پاک موږ او تاسې ته امر کړی دی چې دا مه کوئ. عزیزانو څو شپې ژوند دی، هسې هم تېرېږي. راځئ چې په نری تېر کړو، راځئ چې په صداقت یې تېر کړو، راځئ چې په رښتینولۍ تېر کړو، راځئ چې په خپلواکۍ تېر کړو، راځئ چې په ازادۍ تېر کړو. ازادي معنا دا نه چې یوه پیسه شنه که او یوه سره که او ګرځه غازي آباد دی، نه. ازادي دې ته وایي څه چې خدای درته پوهه درکړې په هغې باندې په خپله فیصلې کوه او ژوند کوه. دې ته وایي ازادي، د خدای د امر لاندې. دا مو ښاد و آباد لره، ژوندي اوسئ، بریالي اوسئ، یو اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله.